بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه د هر څه نه اول د دې چینې هغو ملګرو ته مبارکي ورکوم کوم چې ټاکلي شوي دي، او بیا د دې ملګرو بیا د دې چینې د ټولو ملګرو د زړه له تله شکریا ادا کوم چې هغو په دغه لنډ وخت کې موږ دپاره یو ادبي پروګرام وټاکلی. زه به څه ووایم، ملګرو ډېره ښه ښه شعرونه ښې غزلې او ښه نظمونه پېښ کړل. بهرحال راغلي وو د ډېر لرې نه د ملګرو سره د ملاقات په غرض باندې، او دلته یې راوغوښتو نو خامخا به څه خو ووایو. د غزلې نه مخکې یو دوه شعرونه د حیا صاحب خوب چې وینم دا تعبیر پکې لیده سي، خوب چې وینم دا تعبیر پکې لیده سي، د پښتون ولس تقدیر پکې لیده سي. خوب چې وینم دا تعبیر پکې لیده سي، د پښتون ولس تقدیر پکې لیده سي. کاش چې داسې آینې سي چرته جوړې، کاش چې داسې آینې سي چرته جوړې چې د مخ په ځای ضمیر پکې لیده شي. خوب چې وینم دا تعبیر پکې لیده سي، د پښتون ولس تقدیر پکې لیده سي. کاش چې داسې آینې شي چرته جوړې چې د مخ په ځای ضمیر پکې لیده سي. د غزلې مطلب د حیا صاحب چې خدای زما خلاف خدای زده چې ولې نفرتونه ډېرو، زما خلاف خدای زده چې ولې نفرتونه ډېرو، ما خو ویشلي تر خپل وس محبتونه ډېرو. زما خلاف خدای زده چې ولې نفرتونه ډېرو، ما خو ویشلي تر خپل وس محبتونه ډېرو. او له بېوسۍ مې ستا د مخ تماشه ونه کړله. معذوریار صاحب، له بېوسۍ مې ستا د مخ تماشه ونه کړله. ګران اشنا زما د ژوند ضرورتونه ډېرو. ډېره مننه. له بېوسۍ مې ستا د مخ تماشه ونه کړله. ګران اشنا زما د ژوند ضرورتونه ډېرو. او شعر دا حیا صاحب چې زه له چپو د دریاب هیچا را بهر نه کړمه، زه له چپو د دریاب هیچا را بهر نه کړمه. ګنې لیده مې په سایل او دا څه چل وشو چې دې واخیستله، دا خو په یوه موقع کې کړي قسمونه ډېرو. رنګ کړل چې له مجبورۍ مې دیوالونه بې د کور ډک کړل چې زه وم یوازې او په کور کې مې لاشونه ډېرو. او شعر دا معذوریار صاحب چې زما د مرګ په ورځ قسمت ته ګوره واړه بانډو، زما د مرګ په ورځ قسمت ته ګوره واړه بانډو. ګنې په ښار کې د ګلونو دوکانونه ډېرو. ډېره مننه. مخکې شعر دا چې د کار سړی پکې هیبته چېرته یو هم نه و، د کار سړی پکې هیبته چېرته یو هم نه و. هسې خو کلي کې پاخه پاخه کورونه ډېر.